السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو نن راغلی ما ښکته د خپل ترکه چې دوه جوړو ارونه دي، اشفاق او مشتاق، چې کمال او جمال ته ورته دي. د دوه د لازو جوړ سیزونه جوړ کړي دي چې یو انچور دی، یو پکې کپ دی او یو خاخی ده. نو اوس په دې نه بعد مونږ ځو د خیره سره د زورمنډۍ ډیم لا د هغې ځای نظارې به تاسو ته ښیو. السلام علیکم دوستانو، بیا راغلی یو ښکته زورمنډۍ ډیم ته. نو تاسو ته به دا ډیم مونږ شو کوو. نو دا ډیم ته راغلو، اوبه بیخي کمې شوي دي، نو د ډیم مزه صحیح نشته. دا واړه تره زامن راغلي، دوه جمال او کمال دي، او دا راز حضرت حسین راغلی دی. دوستانو دا جمال دی او دا یو کمال دی. جمال او کمال دواړه ورونه دي، جوړ وه. او دا د زورمنډۍ ډیم ته راغلي یو د خیره سره. دا راز حضرت حسین راغلی دی. دوستانو دا ډېره ښکلې علاقه ده ډیم. دا کسان چې دی نو لامبي مشتاق ورټوپ که ورټوپ که دغسې. نو ډیم چې دی نو ډېره مزه کوي. او دوه ځوانان هغه دي ورسره روان دي. یو یې بچه منیر راغی، زوی راغی. حضرت حسین ستا شک صحیح و ښه او که نه؟ دا ځوانان راغلي دي اوس لامبئ ولامبئ که نه؟ کم ځای نه راغلی ځوانانو؟ انټرویو یې ورکوي. خیر ښه خیر دی. دا چې دی نو دا چې کوم دی د زمونږ مشره بابي دی. دا یې سمه خېټه ورسره ده ښه. هغه چې دی نو شورشین ګاډی راغی. دغه ګاډی چې دی شورشین ته روان دی. ځي مړه پاتې کېږئ نه پاتې شه زه ورشه ده هلکه ټیلر به نه پېژنې چې زما کپړې ورته راغېستې وي، خو تاسو ته نه دی معلوم. څنګه نه راځئ؟ ولې سمې ته ځئ؟ چا مردان ته که سمې ته؟ څوک یې ونه تښتئ هلکه. زما سره راغلي دي ملګرو دا کسان. دی کمال دی، هغه جمال دی، او دا یو چې دی حضرت حسین دی. کمال او جمال را سره دي دواړه ورونه. دا کمال دی. دوستانو دا چې دی نو دا هم کافي غټ نختر دی، د روډ په دې غاړه باندې دی پرېښی دی. چپشه نظره به یې کړي. غوا ته وایي نازو، غوا ته ماشاءالله نظره دې کړی. ګورئ په ایمان چولي به دي. د غوا دي کمال پیټاک وکړو ماشاءالله غوا ته. دا کمال او جمال دا دوه دي، مخکې کمال او جمال. دوستانو دا چې دی نو جیلو ټلچینې دغه پورته ده. دوستانو مونږ چې دی نو دا جیلو ټلچینه ده. جیلو ټلچینې ته راورسېدو. دا چې دی نو د واګویې چینه ده چې په چا باندې خارښي دانې، نو چې په دې چینه کې ولامبي د خیره سره خارښ دانې شو، دا ول خدای پاک ختموي. دا د واګویې چینه ده. چې کوم دی نو مشتاق صاحب چې دی نو اوبه څښي دا دی، دا یې بل روډ دی، دا یې کمال او جمال دي. دوستانو خیر مونږ دې ځای ته راوختو. جیلو ټلچینه چې دی نو هغلته پاتې شو تقریبا. او زمونږ چې کوم کورونه دي نو هغه دي تقریبا، هغلته به زه خېږم. او دا چې دی نو د کوز زمونږ د تره کور دی. دا یې کمال او جمال د کور دلته دی. دغه بیا شورشینګ ایریا دی. او دا چې دی نو کومبړ ایریا بیا دا طرف ته ده. چې دی نو بیا زمونږ د چړه خوړ دی، د خیره سره چړ دی. دا ځای ماشومتوب نه به دې خوړ ته مونږ راتلو. دا چې دی نو دغه بیا پلن ګولر ورته وایي. دغلته به بیا مونږ کرکټ کوو. او پورته چې دی بیا بیراړۍ چینه ده، دغلته پورته ډېره ښکلې چینه ده، خو دلته دا لکان وایي زه کور ته وږي شوي دي. دا چې دی نو چړه دغه د چړه خوړ دی. صحیح ده. هغه تقریبا د هغه ځای نه مونږ رالو، هغه چې کوم دی نو دغه ډیم و. دونه فاصله مونږ ووالی
دغه چې بیا د کومبړ علاقه ده دغه بیا د کومبړ سکول دی او چې کوم دی نو دا بیا ډیری دی خو بیا ډیری ده دا بیا د اشفاق او مشتاق ته کمال او جمال له کور دا دی رانږدې شو او دغه بیا شورشینګ علاقه ده نو دوستانو بلې ویډیو پورې انتظار وکړئ او زموږ چینل چې کوم دی نو سبسکرایب کړئ صحیح ده او ویډیو لایک کړئ